بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن ورځ په د وینډوز 11 په انوایرمنټ باندې خبرې کوو، یعنې د وینډوز 11 د چاپیریال باندې خبرې به کوو تاسو ته، چې دا زموږ سیکنډ ویډیو ده. کولی شئ لومړی ویډیو تاسو ته موږ په آیکن کې به تاسو ته ښیو او همدا په ډسکرپشن کې به هم تاسو ته درکول کېږي چې زموږ دغه نن ورځ ویډیو دغه انوایرمنټ باندې به وي، چې په ټول ویډیو کې به د وینډوز انوایرمنټ به تاسو ته معرفي کېږي چې په دې کې موږ سره کوم برخې شاملې دي او څه نومېږي، د هغې شارټ کټس څه دي، کوم څه کې کارول کېږي، استفادې ځای کوم دی، دا ټول به تاسو ته په دغه سیکنډ ویډیو کې به تاسو ته وایو انشاءالله. ها، وینډوز 11 انوایرمنټ کې فرست موږ سره ډیسکټاپ شامل دی، چې ډیسکټاپ څه ته ویل کېږي. ګورئ، په کله هم چې تاسو کمپیوټر سټارټ کوئ او لومړی چې دغه سکرین تاسو ته ښکاري د رایټ څخه لیفټه پورې د اپ څخه باټمه پورې، دا ټول د ډیسکټاپ په نوم یادېږي. دا به ستاسې د کار ساحه وي، دغه ځای کې به تاسو کار کوئ، هر یو عملیات، هر یو کوم یو اپریشن چې وي به تاسو دلته ترسره کوئ. لکه دې نه پس به موږ سره څه شی وي، آیکنس وي. آیکن څه ته ویل کېږي، د دې مطلب څه شی دی، څه لپاره کارول کېږي او دا موږ ته ولې راکول شوی دی. نو آیکن دې ته ویل کېږي چې هر هغه پروګرام چې تاسو غواړئ په لنډ ډول خلاص کړئ، تاسو ته په سکرین باندې د هغې آیکن درکول کېږي. لکه وګورئ ما سره څه شی دی، کنټرول پینل. که چیرې زه راځم دلته په سټارټ مینیو کې کنټرول پینل لټوم، دا به ما نه ډېر وخت نیسي، صحیح ده. نو زه به د دې پر ځای چې دلته لاړ شم سرچ وکړم، نو مایکروسافټ کمپنۍ ما ته داسې یو سهولت راکړی دی چې زه کولی شم په یو کلیک سره هغه خپل ضرورتي پروګرام راخلاص کړم. ګورئ دا ورک سټیشن وګورئ، دا هم ما سره دلته چې دی د دې آیکن راکړل شوی دی، زه کولی شم په یو کلیک سره دا خلاص کړم. بل هغه ډېر زیات آیکونونه موږ سره دي، خو ما د سکرین څخه دا لرې کړي دي. لکه وګورئ د سپیسي ما سره ده، دا هم یو آیکن دی چې کولی شو دا موږ په اسانۍ سره یو پروګرام راخلاص کړو. یعنې آیکن د دې لپاره کارول کېږي چې تاسو کولی شئ یو پروګرام په لنډ ډول او په اسانۍ سره راخلاص کړئ، دې لپاره آیکن کارولی شو. بل موږ سره وګورئ په خپل نن درس کې آیکنس ټایپس دي. ګورئ موږ سره سیسټم آیکنس شته او بل یوزر آیکن. سیسټم آیکن څه ته ویل کېږي؟ ګورئ سیسټم آیکن هغه آیکن ته ویل کېږي چې کله تاسو وینډوز خپل پی سي کې انسټال کړئ، هغه آیکنونه چې تاسو په سکرین باندې درکول کېږي هغې ته سیسټم آیکن ویلی شو. لکه وګورئ زه د دې اګزامپل تاسو ته ویلی شم. موږ سره یو کنټرول پینل دی، بل دس پی سي ده، بل موږ سره ریسایکل بن دی. نور آیکنې چې زه دا غواړم چې تاسو ته هم ریپرزنټ کړم، لکه وګورئ زه هغه ما سره آف دي، زه راځم هغه آن کوم او تاسو ته په سکرین باندې ښیم. لکه زه به راشم دا دوی به ما سره هایډ شوي دي، هغه به زه راوالم بېرته. صحیح ده. ډسکټاپ سیټینګز ته راځم، ورته وایم یوزر نیټورک، دا هم ما سره آن کړه. صحیح ده. دا به اپلای کوم، اوکې به کوم. صحیح ده. وګورئ هغه آیکن چې ما سره بېرته راغلل، لکه نیټورک شو، بل چې دی کوم یو راغی یوزر. دا ما سره څه شي دي، دا دغه پنځه واړه ما سره د سیسټم آیکن په نوم یادېږي. لکه هر هغه آیکن چې د وینډوز انسټالیشن سره موږ ته راکول کېږي په ډسکټاپ باندې، هغې ته موږ سیسټم آیکن ویلی شو. بل ما سره په خپل ننوي ویډیو کې موږ سره یوزر آیکن دی. یوزر آیکن لکه په سکرین باندې چې تاسو دا وګورئ، ګوره ټیم ویور شو، دغه ورک سټیشن شو، داسې نور آیکن لکه ما وګورئ زه تاسو ته په دې دلته کې تاسو ته یو اګزامپل درکولی شم، لکه کیپ کټ شو. صحیح ده. لکه زه رالمه کیپ کټ رالمه، ګورئ دا ما خپل ضرورت لپاره انسټال کړ چې ویډیو به پکې ایډیټ کوم. صحیح ده. بل ګورئ زه تاسو یو بل آیکن ښیم چې هغه زپیا په نوم یادېږي، لکه دا ما خپل ضرورت لپاره انسټال کړی، دې ته موږ یوزر آیکن ویلی شو. داسې نور بنډلس آف یو آیکنس دي، لکه زه به تاسو یو بل هم وښیم، لکه زیم سرور دی ما سره. صحیح ده. ګورئ دا ما سره دی، دا ما خپل ضرورت لپاره انسټال کړی دی. صحیح ده. دې ته موږ یوزر آیکن ویلی شو چې هر هغه آیکن زما ورته ضرورت پیدا شي، هغه سافټویر زما ورته ضرورت پیدا شي، هغه ته موږ یوزر آیکن ویلی شو، تر څو زموږ کمپیوټر ته انسټال شي او د هغې آیکن په سکرین باندې یا په سټارټ مینو کې راکول شي. بل ما سره ټاسک بار دی. راځئ ټاسک بار تاسو ته معرفي کوم. د ډسکټاپ په باټم کې چې دغه سپین پټ ګورئ، دا ټاسک بار په نوم یادېږي. دې ته څه ویلی شو؟ دې ته ویلی شو ټاسک بار. ټاسک بار ویلی شو، لکه د دې دنده وظیفه به څه شی وي، د دې ګورئ دا ټاسک بار ورته ویل کېږي چې دا ټاسک معنا کار او بار معنا ځای. لکه دې کې به موږ ډېر کارونه ترسره کېږي، دې کې به موږ سره ځینې نور برخې دي، لکه سټارټ مینو دی یا سټارټ بټن ورته ویلی شو. دغلته موږ سره یو آیکن دی د سټارټ مینو باندې، چې دې ته سټارټ مینو ویلی شو. هر هغه دغه کله چې دلته کلیک وکړو ورباندې دغه مینو راکول کېږي چې د سټارټ مینو ویلی شو.
او دغلته دې بټن ته شی ویلی شو سټارټ بټن ورته ویلی شو صحیح ده. ورپسې ګورئ موږ سره څه شی دی ورپسې سرچ باکس دی بل ملټي ډیسکټاپ آیکن دی. سرچ باکس ګورئ دا موږ سره څه شی دی سرچ باکس دی چې د دې په واسطه کله دلته کلیک وکړو موږ یو څه سرچ کولی شو لکه وګورئ زه درته ورډ پروګرام سرچ کوم صحیح ده څنګه چې WORD ولیکم یا ورډ WO ولیکم دا په خپله به یې راواخلي صحیح ده لکه وګورئ د دې په واسطه ما دا ورډ پروګرام لا خلاص صحیح ده. بل موږ سره ګورئ دلته تاسو ته درکول شوی دی ملټي ډیسکټاپ آیکن لکه د دې په واسطه کولی شي یو بل ډیسکټاپ راولئ. ګورئ دلته ما یو ورډ پروګرام را خلاص کړی دی صحیح ده دلته په دې فرډ ډیسکټاپ کې پروت دی او سیکنډ هم رالم په دې کې یو څه بل ځان ته را خلاصوم دې باندې کلیک کوم ورته وایم چې ماته یو بل ډیسکټاپ راکړم او هلته زه ایکسل را خلاصوم ایکسل رالم او ایکسل را خلاصوم صحیح ده. ګورئ په یو ډیسکټاپ کې ما ایکسل را خلاص کړی ده او په بل ډیسکټاپ کې ما ځان سره ورډ پروګرام راخیستی نو دواړو څخه زه استفاده کولی شم. په یو ډیسکټاپ کې به زما یو کار روان وي او په بل ډیسکټاپ کې به زه خپل بل کار کوم صحیح ده. نو وینډوز 11 ماته دا فیسیلیټي راکړې ده چې زه دوه ډیسکټاپ راوالم او په دواړو کې خپل کار وکړم. خو که چیرې دواړو کې فایل خلاص وي او زه لومړی بندوم یا یو بندوم د ټول فایلونه به سویپ کېږي بل ته به ځي صحیح ده د فرډ ډیسکټاپ ته به راځي. نو دا دې خوبي ده ما سره چې کله زه هغه بند کړم نو زما فایل به هم نه خرابېږي صحیح ده. دا ما سره شو څه شی ملټي ډیسکټاپ آیکن. بل موږ سره کویک لنچ ایریا دی. کویک لنچ ایریا څه کار کوي ګورئ د سرچ څخه را دې خوا دغه آیکنس چې ګورئ دا دې ته موږ کویک لنچ ایریا ویلی شو دا دې ته په دې بنا باندې ویلی شو چې دلته په یو کلیک سره یو آیکن یو پروګرام ځان ته خلاصولی شو هغه په څه بنا باندې لکه وګورئ ما سره ورډ شته زه دا ورډ پروګرام دلته پین کوم صحیح ده. ورډ نه زه ایکسل رالم زه ایکسل به راولم ځکه دا ورډ مې اوس په کار دی دا بند کړم بېرته به زه ورپسې ګرځم صحیح ده. ایکسل رالم او دا مې را خلاص کړ صحیح ده. ګوره اول لاړم سرچ باکس مې را خلاص کړ بیا مې ایکسل ولیکه بیا مې هغه راواخیسته کلیک مې کړ دا را سره خلاص شو. خو زه وایم چې د کویک لنچ ایریا په واسطه زه په یو کلیک سره دا خلاص کړم نو دلته به رایټ کلیک وکړم په ټاسک بار باندې یعنې په کویک لنچ ایریا باندې په ایکسل کې او زه به ورته وایم چې پن ټو ټاسک بار دا راته همدلته پن کړه صحیح ده ویې نښلوه نو کله چې دا پن شي دلته به دې آیکن به پاتې شي دغه نو زه په یو کلیک سره اوس کولی شم ایکسل را خلاص نو په دې بنا باندې موږ دغې ساحې ته کویک لنچ ایریا ویلی شو چې یو پروګرام په اسانۍ سره او ژر تر ژره ماته خلاصولی شي. ورپسې دلته ما سره نوټیفیکیشن ایریا دی. نوټیفیکیشن ایریا څه ته ویل کېږي نوټیفیکیشن معنا نوټیفای خبرداری ورکول ما ته زما کمپیوټر خبرداری راکوي ما ته خبر راکوي چې زما په کمپیوټر کې څه روان دي او څه کېږي صحیح ده. دلته به د هغې نوټیفیکیشن راځي لکه وګورئ ما ته به دلته به لنګویج په اړه به معلومات راکوي لکه ما ته به وایي چې ته اوس مهال کې د انګلیش ژبې څخه استفاده کوي. بل ما ته به آیا دغه هر څه چې دلته ښودل کېږي لکه وګورئ تاسو دلته ما سره کیبورډ دی دا مایک ښودل کېږي. بل ما ته وایي چې دا ستاسو کمپیوټر انټرنیټ سره کنیکټ دی نه دی کنیکټ والیم ښودل کېږي چې 100% والیم دی د دې بل چې د پرسنټیج د بیټري ښودل کېږي 100% چارج لري. بل ما سره دلته ساعت ښودل کېږي تاریخ ښودل کېږي که چیرې زه وګورم هر څه راته دلته په نوټیفیکیشن ښودل کېږي. خو یو خبره بل هم کله هم زموږ کمپیوټر د انټرنیټ سره کنیکټ وي کوم میسیجز راځي د واتساپ له لارې راځي د بل یو فیسبوک له لارې کوم نوټیفیکیشن راځي دغلته به ماته ښودل کېږي. که چیرې ایمیل راځي هر هغه میسیج چې د انټرنیټ څخه راځي او یا هم په کمپیوټر کې څه مسله پیدا کېږي کوم مشکل پیدا کېږي یا وایرس راځي په نوټیفیکیشن ایریا کې به ماته میسیج راکول کېږي. نو دا موږ سره د نوټیفیکیشن ایریا هغه ګټې او فایدې دي چې ما تاسو ته وویلې. بل په خپل کورس کې به وګورم چې ما سره څه شی دی ګورئ شو ډیسکټاپ آیکن دی په ټاسک بار کې ما سره ګورئ په لاست سیکشن کې وګورئ دلته موس ودرو ماته یو میسیج راکول کېږي چې شو ډیسکټاپ دغه شو ډیسکټاپ آیکن دلته راته پلیس شوی دی دا د څه لپاره ګورئ که چیرې ما سره دلته سکرین کې ډېر فایلونه خلاص وي لکه وګوره زه دلسې څو دانې فایلونه خلاصوم که نه دا مې را خلاص کړو ګورئ که چیرې راځم دلته په دې ایکسپلورر باندې ماوس هاور کوم دا به ماته شو کوي چې څو دانې فایل دلته را خلاص شي ګورئ څو دانې مې را خلاص کړه کمپیوټر هم ورسره لږ سلو شو صحیح ده. نو که چیرې ماوس راوړم او دلته هاور کوم نو دا به راته وښودلی شي چې څو دانې فایل دلته ما سره خلاص دي صحیح ده ګورئ زیات خلاص صحیح ده. نو زه که چیرې دا یو مینیمایز کوم یا بندوم یا کلوز کوم دا به ډېر وخت ونیسي
زه راځم په ټاسک بار کې په دغه نوټیفیکیشن ایریا کې ورته چې دا ټاسک بار دغه شو ډسټاپ آیکن باندې کلیک کوم ورته ډسټاپ راته وښیو ګورې ټولې مینیمایز کراته خو لا په ټاسک بار کې پراته دي ښه کلوز شوي نه دي نو ټول یې راته مینیمایز کړه زه یو په یو کولی شم دا ټول بند کړم صحیح ده نو په دې بنا باندې تاسو کولی شئ د شو ډسټاپ آیکن څخه استفاده وکړئ چې په یو کلیک سره تاسو ته ډسټاپ وښودل شي خو که چیرې دغه فایل بیرته تاسو په سکرین باندې پکاري تاسو کولی شئ شو ډسټاپ آیکن باندې به کلیک وکړئ دا به تاسو ته بیرته په سکرین باندې وښایي صحیح ده لکه زه غواړم چې دغه ټول بند کړم یو په یو زه کلیک کوم او دا به ما سره بند شي نو د شو ډسټاپ آیکن مطلب هم دا دی چې تاسو کولی شئ په یو کلیک سره به ډسټاپ یا سکرین وګورئ صحیح ده یو چې تاسو مینیمایز کوئ دا به تاسو نه ډېر وخت ونیسي را به شم دغلته کې ما سره رایټ کلیک آن ډسټاپ کله چې په ډسټاپ باندې رایټ کلیک وکړو څه کېږي ګورئ هر برخه باندې چې رایټ کلیک وکړي یو مینو درکول کېږي هر ځای باندې هر سیکشن باندې چې یو رایټ کلیک تاسو وکړئ یو مینو درکول کېږي لکه په آیکن باندې رایټ کلیک وکړئ دا مینو درکول کېږي په یو فایل باندې رایټ کلیک وکړئ دا مینو به درکول کېږي په ټاسک بار باندې رایټ کلیک وکړئ دا مینو درکول کېږي په سټارټ بټن باندې هر یو ځای باندې هر یو سیکشن باندې یو لیست درکول کېږي مینو درکول کېږي نو کله چې موږ په ډسټاپ باندې رایټ کلیک کوو دې ته بس څه ویلی شو دې ته پاپ اپ مینو یا ریفریش مینو ویلی شو چې په نیکسټ لیسن کې به انشاءالله د دې څخه سټارټ کوو او یو په یو به دا ټول به موږ تاسو معرفي کوو صحیح ده نو په ډسټاپ باندې چې کله رایټ کلیک وکړئ دې ته ریفریش مینو یا پاپ اپ مینو ویلی شو ریفریش مینو په دې بنا ورته ویلی شو چې دې کې موږ سره ریفریش کمانډ موجود دی او پاپ اپ مینو هم ورته ویلی شو ها ورپسې موږ سره ګورئ سټارټ مینو رایټ کلیک دی چې دې ته موږ کویک اکسس مینو ویلی شو کله چې په سټارټ بټن باندې زه رایټ کلیک وکړم ګورئ دلته متنه یو غټ مینو راکول کېږي چې دې ته موږ کویک اکسس مینو ویلی شو دا ولې دا ځکه چې په دې کې موږ سره ځینې کمانډس موجود دي موږ کولی شو په اسانۍ سره دا اکسس کوو لکه موږ سره ډسټاپ شو شټ ډاون اور ساین آوټ شو رن کمانډ دی موږ سره سرچ دی ایکسپلورر دی دا ټول انشاءالله یو په یو به تاسو ته تدریس کېږي د خیره ښه ورپسې زه څه شی لرم دغلته زه د سپیسي دی موږ سره چې د سپیسي کولی شو موږ تاسو ته په دغه طریقه ګورئ کله چې په دې باندې رایټ کلیک وکړئ ډبل کلیک وکړئ دا به تاسو ایکسپلور کېږي خلاصېږي صحیح ده چې په دې کې موږ سره زموږ هارډ ډرایو موجود د کمپیوټر ډرایوونه موجود دي چې ما سره سی ډرایو دی ډي ډرایو دی او یا هارډ ډسک ما سره اټیچ دی صحیح ده نو دلته به تاسو خپل هغه د کمپیوټر هارډ ډسک یا فولډرونه یا هغه حافظه به تاسو کولی شئ د دې شارټکټ موږ سره څه شی دی د دې شارټکټ وینډوز کی پلس ای ده چې دغه دوه بټنز تاسو په یو ټایم کې پرس کړئ دا فایل به تاسو درکول کېږي صحیح ده ښه نو نیکسټ موږ سره ګورئ کلوز دی چې کلوزینګ څنګه کولی شو کله چې موږ سره یو فایل خلاص وي نو موږ کولی شو دا په الټ F4 سره بند صحیح ده هر فایل هر یو پروګرام هر یو صفحه چې تاسو سره خلاص وي تاسو کولی شئ په الټ F4 باندې دا کلوز کړئ صحیح ده او ورپسې زه په خپل کورس کې نن څه شی لرم شټ ډاون ان ساین آوټ دی ګورئ چې دا الټ F4 د دې لپاره هم کار کوي که چیرې ما سره په سکرین باندې یو صفحه خلاص وي او زه الټ F4 ووایم دا به دا صفحه بدلوي راته خو که چیرې په سکرین باندې کوم صفحه خلاص نه وي او الټ F4 زه ووایم دا ما شټ ډاون صفحې ته ویسي یعنې د کمپیوټر د بندولو لکه دې کې به تاسو سویچ یوزر او ساین آوټ سلیپ هایبرنیټ او شټ ډاون او ریسټارټ کولی شئ راواخلئ صحیح ده نو د الټ F4 په واسطه تاسو کولی شئ خپل کمپیوټر شټ ډاون کړئ یا هم یو کوم بل آپشن وکاروئ تر څو هایبرنیټ شي سلیپ شي یا داسې صحیح ده ښه نو دا زموږ د کورس سیکنډ ویډیو چې د وینډوز 11 انوایرمنټ موږ تاسو ته معرفي کړو پکې چې دې کې کوم اجزاوې یا کوم برخې شاملې وي د هغې د فنکشن سره د هغې د استعمال ځایونو سره ټول تاسو ویل نو تاسو کولی شئ زموږ د یوټیوب چینل ته راشئ خپل د خوښې هغه پلی لیست پکې وګورئ موږ تاسو ته په ویب ډیولپمنټ په برخه کې هم ځینې پلی لیست تاسو ته جوړ کړي دي تاسو کولی شئ زموږ د په یوټیوب چینل کې د وینډوز 11 دغه کورس چې موږ سټارټ کړی دا خپل ملګرو سره شیر کړئ خپل ملګرو ته ریکمنډ کړئ او ځینې لایکس کامنټس وکړئ تر څو ستاسو ملګري هم زموږ د پلی لیست څخه یا زموږ د چینل څخه استفاده وکړي تر څو یو څه ترې نه زده کړي نو ښې چارې او ښه وخت